خلیلزاد د غني د تیښتې اصلي حقیقت یو کال وروسته بیان کړ. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. درنو لیدونکو، که غواړئ د تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ نو همدا اوس د سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د سولې د چارو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په یوه مرکه کې ویلي دي چې اشرف غني د سولې د پروسې مخالفت کوو. لومړی وویل چې مقاومت کوم او طالبانو ته هیڅکله اجازه نه ورکوم چې حکومت سقوط کړي، خو په وروستیو کې چې لا حکومت سقوط نه و سخت وډار شو. فکر یې کاوه چې خلک یې وژني، د مرګ له ویرې وتښتېد. له بلې خوا پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د خلیلزاد د ټولې خبرې رد کړې دي او دا یې دروغ ګڼلې دي. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځایه پورې و. تر بیا ښه وخت.